قائد صاحب عزتمند همدغه سوچ کوي چې لکه څنګه چې په دې پنجه کې دغه چرګانې په یو بل کې نن دا ننوتې ناستې که نه دا چې زمونږ دا اولس هم دلته کې په دې وطن کې همدغه شان دی ساګانې به بالکل بند دي زما دې اولس ته څه لګي چې دی آزاد دي تاسو آزاد نه جناح صاحب ډېر زیات خفه دی جناح صاحب به یقینا چې همدا سوچ کوي چې په دې چرګوټو کې په دې بند چرګوټو کې او زما په دې 18 کروڑ پاکستانیانو کې هیڅ فرق نشته ستا لپاره تعلیم جدا زما لپاره جدا ستا اسپتال جدا زما جدا ستا علاج جدا زما علاج جدا ستا مارکیټونه جدا زما مارکیټونه جدا ستا ګاډي جدا زما ګاډي جدا ته چې په کوم ګاډي کې زه سیاستدانو خبره کوم زه ګاډي د صرف کتې شم او دغه سیاستدان چې کله ما ګوري نو ته زه بالکل همداسې ښکارم قاید چې کله دا دونه ازادیانې ورکړې دا دونه منډې ترړې قاید چې دا دونه سختې په ځان تېرې کړې که نه د دې وطن دپاره ملګري ورسره والدو او دا لکو خلک چې دا بې کوره شو بې وره شو بې دره شو ختم شو او دا وطن موږ له خدای پاک ترلاسه کړو نو دا د دې ورځې د خاطره چې زه به خپل ژوند داسې تېروم زما بچې خو په ډېران غټېږي زه خو په رڼا نوس پر خپل ښار کې نشم ګرځېدی ما سره په لاس کې هېڅ نشته یو روټۍ وه هغه هم نیمګړې ده کارخانې ټولې بندې دي دا جناح دې لپاره دا وطن ازادو څه خلک پکې دونه شو جي چې هغوی بار نور پاکستانونه ځان نه جوړ کړل دا وطن یې لوټ کول ته لاړ کړ د وطن خوره خرڅوي او هلته پې ځانه بل وطن جوړوي او هغه قاید او د هغه سره تړلي ملګري نه دي خپل ځانونه یې پې ختم کړل په دې کې او په دې ولس کې فرق نه کوي ځکه خو جناح صاحب خفه دی سره ملګری ولاړ دې سره خبرې کوم دا دکان ستا دی او جی دا ما دا خبر وکړه دا مې غلط وکړه که ټیک مې بالکل دی ټیک بالکل دی صحیح دا ولس زمونږ آزاد دی او که نه چرګوټو په نه ټول بند دي ټول بالکل بند او خپلې څاګانې څنګه کولو ښکاري که بند دی بند دي کلو چې ته مونږ په کلو پیدا کې تر اوسه پورې لاسا نه ده اخیستی جناح ما سره راغلی ډېر خوله نه کولاوئ د خفګانه دا دې په څه خفه دی دی خو د دې ولس نه ډېر په دې خفه دی چې دا ملک او دا قوم ما خو دا قوم آزاد پیدا شوی دا ملک ما دې لپاره آزاد کړی چې دا ملک کې دا قوم چې کوم دی آزاده زندګي تېرېږي آزاد پکې اوسېږي او خوشحالي او ما ته هم دعا کوي دوی خو په دې باندې ډېر زیات خفه دی په دې باندې او جي جناح ته خو دا پاکستان هغه شان ملو نه شو جناح ته خو هغه خپل پاکستان هغه شان ملو نه شو که نه جي جناح ته چې دا کم پاکستان ملو شو دا ورته یو غلام پاکستان ملو شو ځکه چې کله د انګریزانو نه موږ ازادي ترلاسه کړه جناح او دغه ملګرو موږ د نهرو د ګاندي او د لکو هندوانو نه ازادي ترلاسه کړه دا هغه ازادي د ازادۍ په نوم موږ په بدترینه غلامۍ کې لاړو دا پاکستان صرف او صرف یو کال آزاد پاتې په هغه چې کله جناح تر څو ژوندی او چې کله جناح صاحب د ټیبو چپو وو او په هغه سرګاري امبولانس کې په حق ورسېده هم د هغه اخري سلګۍ سره د پاکستان په هغه بدترینه غلامۍ کې ورته نشوی دی چې لا اوسه پورې په هغه غلامۍ کې موږ ګرفتار یو جناح صاحب به هر یو څیز ته ګوري خو زه په دغه کوشش کوم چې دی به کله خوله کولو کي ها په څه خوله کولو کي دلته کې یو څو ملګري هم ناست دي زه یم چې دوی سره هم زه لږ ملو شم جناح صاحب خو خبرې کولی نه شي دا خو به هم پېژندلي که نه لږ ټول راپاسې که خفه کېږه د نیک کار نه لږ راپاسې هلکه را دې خواشه دا دوی لډوله ګورې ده نو ما خیر دی که خفه کېږم دا نیک کار به یو ساعت دپاره پرېږدې لږ رامخکې شه دا راته وایي چې تاسو لوکل اوزګار خیل یې که انټرنیشنل اوزګار خیل یې لوکل تم لوکل اوزګار خیل ته بس هم دغه شی یم ته پیدل اوزګار پیدل یم تم اوزګار خیلو کې مطلب ټول اوزګار خیل یې تم لږ راشه ته خو ما ته د فاټه اوزګار خیل بالکل اوزګار خیل تم د دې علاقې اوزګار خیل دا ما د دې ملګرو نه تپوس کو دوی ته خو پکې خندا ښکاري خو چې زه اوس کله خبر کوم دوی په خپله خفه شي لازم چې ما سره جناح صاحب خبرې وکړي جناح صاحب خبرې نه کوي هغه نه خو بالکل بس ځکه څه وجه ده چې په کم وطن کې جي د ورځې په 12 بجې باندې ځوانان دلته کېناست و نه ورسره کار و نه ورسره روزګار وي او ستلس چې کوم دلته کې دا وخت په دې پاس کوي دا وطن به څه ترقي وکړي نو په دې کې ولې لږ څه ګناه شته قطعا یې پکې ګناه نشته
دې کې اوزګار خیل دی که لوکل دی که انټرنیشنل اوزګار خیل دی دا ټول کریډټ زی زما حکمرانانو ته جناح صاحب به وی چې زه به دا پاکستان آزاد کم هر سړي ته به روزګار میلو شي ازادي به ورته میلو شي او د هر قسم ازادي چې خپل ژوند تیر کړي خپل روزګار پیدا کړي خپل بچي له ښه تعلیم ورکړي دلته به د هغه ښه روزګاري ښه علاج به یې هر څه به یې ښي دلته که خو د غریب ټرانسپورټ بیل د سیاستدانو ټرانسپورټ بیل د هغه بیګم به بل ځای ته شاپینګ دی او زمونږ دا شلېدلو برقې والا دا بچه ته داسې چېته خدای خبر چې دا بچه ته لازي دا خو چېته پټو مټو کې بخلي نو یا به له چاته سختونو تعویضونو والا ورکوي تقسیم دی تقسیم امتیاز راغلی دی جناح صاحب ډېر زیات خفه دی نو داسې په دې وطن کې څه داسې څه بدلون راشي چې دا سړی خوشحاله شي څنګه بدلون څه داسې څه چینج راشي دلته تاسو ته روزګار میلو شي نو دا سړی به خوشحاله شي او جی بالکل خامخا به ستا بچې ښه تعلیم یافته شي خوشحاله به شي بالکل جی بالکل په کومه ورځ چې ستا بچې او د ایمل ولي بچې یو سکول کې په یو کلاس په یو ډسک کښېني په هغه ورځ به خوشحاله شي خوشحاله به شي په کومه ورځ چې ته کوم هسپتال ته لاړ شي په هغه ورځ به تا ته چا ووایي چې لکه نواز شریف هم پلار راوستی دی یا په خپله راغلی دی علاج کوي ستم هلته علاج کوي نواز شریف هم علاج کوي په یو پیډي کې په هغه ورځ به خوشحاله شي خوشحاله به شي چې کوم باډي ته راړې خدای د موبایل نه خلاص کا او ته پته ولګېده چې دلته کې په دې ویګن کې به تا سره روز د دې ځای هغه سیاسي سړی هم سفر کوي او ته هم په یو ویګن کې ځې په هغه ورځ به خوشحاله شي خوشحاله به شي خوشحاله به شي عزتمندو موږ غواړو چې یو داسې بدلون راشي او یو داسې پاکستان جوړ شي کوم چې جناح او دغه ملګرو غوښتل موږ یو داسې پاکستان غواړو چې په صحیح معنو کې آزاد وي موږ داسې پاکستان نه غواړو چې هغه داسې رنګونه دي جناح به خفه کېږي ولې نه جناح موږ سره خورې خبرې وکړي جناح ډېر زیات خفه دی په دې ځوانانو باندې چې د هغوی وختونه داسې تېرېږي جناح خفه دی جناح خفه دی عزتمندو دا د ټول پاکستان مثال دی آبادي 13 کروڑه ده وسایل نشته نو ماشوم کله رکیبې د یو نه راکاږي کله دا ماشوم د هغې نه شکور راکاږي عزتمندو پوره کېږي خو نه که نه آبادي خو ډېره ده تاسو څه لګي چې زموږ په دې وطن کې رسه کمې دی دې کې د تیلو کمی نشته د ګیس پکې کمی نشته د معدنیاتو پکې کمی نشته د سرو پکې کمی نشته کویله پکې د ټولو نه زیاته ده او کو نشته نو پکې نیمه روټۍ نشته تاسو به اوس حیران یې چې دا دونه هر څه پکې شته خو دا نیمه روټۍ پکې اخر ولې نشته عزتمندو زه به تاسو ته دا ووایم چې نیمه روټۍ څه چې موږ سره د روټۍ خزانې دي هغه ټولې موږ سره دي خو دا یو سازش دی چې زما حکمران د هغه نور حکمرانانو غلام دی ځکه هغه آقا چې کله ما ته ووایي چې نوړۍ ورکه نو زه نوړۍ ورکم او چې هغه آقا ما ته وایي چې نه روټۍ پې بنده نو بنده عزتمندو که موږ زمونږ د حکمرانان کله د اولس په حق کې فیصلې کوي نو هغه فیصلې به هله کېږي چې کله چې د واشنګټن نه حکم راشي په قرضونو کې ډوب دا خوږ وطن دا د جناح پاکستان هیڅ کله هم نشي کېدی دا د جناح پاکستان هیڅ کله هم نشي کېدی د جناح پاکستان خو آزاد پاکستان و دا آزاد پاکستان نه دی دا د امریکې پاکستان دی دا د IMF پاکستان دی دا د ورلد بینک قبرستان دی او که پاکستان دی دا د ایشین بینک پاکستان دی دا د جناح پاکستان نه دی دا د خیرمارانو او د قرضدارو پاکستان دی ځکه خو جناح خفه دی ځکه خو جناح خفه دی
عزتمندو د قائد اعظم تر عمره پورې جی د پاکستان دغه یو کال ازادي و دغې نه پس موږ چې په کومه بدترینه غلامۍ کې ورننوتو نو دا سلسله لا تر اوسه پورې روانه ده. زه هم جناسې به څنګه خوشحاله شي. ټرانسپیرنسي انټرنیشنل ریپورټ چې کوم زاړي دي خو پرې د چې کوم نوي ریپورټونه زه تاسو ته ووایم او د دې حکومت او بیا په تیره په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا حکومت په باره کې ووایي چې دا د ټولو نه کرپټ ترین حکومت تیر شوی دی. دا جی زه نه وایم بلکې دا د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل ریپورټ دی. په بل ځای کې جی ټرانسپیرنسي انټرنیشنل ریپورټ د پاکستان د کرپشن حوالې سره وایي چې په 2008 کې جی کرپشن 390 ارب روپے نو په 2009 کې دا کرپشن 450 ارب روپو ته ورسېده. بیا په 2010 کې جی د 450 نه 825 ارب روپو ته ورسېده. بیا جی په 2011 کې هو جی مونږ بیا ریکارډ قائم کړ جی د 1100 ارب روپو د کرپشن جی نشاندهی کړې ده جی ټرانسپیرنسي انټرنیشنل ریپورټ. همدا شان جی ایډیټر جنرال آف پاکستان جی په 2010 کې د 315 روپو د کرپشن نشاندهی کړې و چې پای کې پبلک اکاونټس کمیټي تقریبا 115 روپے چې کوم برآمد کړې وي. دغه شان عزتمند کو تاسو زمونږ ټیکس جی ډي پی وګورئ نو هغه د 11% نه کم شو جی دا 9.1% شو جی. بیا جی په 13 جی زمونږ خپل ادارې جی پاکستان سټیل مل پی ایس او پی آی اے سویګي سالانه جی د 150 نه تر 300 روپو پورې دغه نقصان شو. عزتمندو دا چې کوم ځکه زه ولاړې مجینو دا چې تاسو ته دا کم ریل ګاډي ښکاري دا ریل ګاډي جی عمرې په ټول پاکستان کې تقریبا ودرېده. د دې چې کوم د دې محکمې چې کوم وفاقي وزیر دی په خبرو کې خودی شته زه نه پیږم